تم امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. په نننۍ ویډیو کې به درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د بلوم ټلګرام روباټ سره خپل والټ کنیکټ کړو. نو ډېره ضروري ویډیو ده دوستانو، ویډیو تر پایه راسره وګورئ. حتما تاسو باید والټ ورسره کنیکټ کړئ، که نه بیا اړه برخه کې تاسو ته مشکل پیدا کوي. بلوم هم ډېر ضرب شاید لانچ او یو رښتینی پروجیکټ دی دوستانو په ټلګرام کې چې زیاته کمیونټي هم لري. نو تاسو حتما د سره خپل والټ کنیکټ کړئ. ویډیو لینک دوستانو په ډسکرپشن کې دی چې څنګه کولی شو په دې کې موږ تاسو اکاونټ جوړ کړو. د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک په ډسکرپشن کې دوستانو شته دی او دغه لینک هم په ډسکرپشن کې دی. که چا اکاونټ نه وي جوړ کړی او نو تاسو حتما اکاونټ جوړ کړئ. پکې را بشئ دوستانو دلته په والټ برخه باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ او را بشئ دغه کنیکټ والټ باندې به کلیک واخلئ. په دې کې ټلګرام والټ دی. ټلګرام والټ په افغانستان کې کار نه کوي، موږ تاسو ټون کیپر والټ سره وصل کوو. راځو په دغه ټون کیپر باندې دوستانو کلیک اخلو او لږه شیبه منتظر کیږو تر څو دغه د موږ او تاسو ټلګرام روباټ سره دغه ټون والټ چې دی هغه دوستانو کنیکټ شي. نو لږ منتظر کیږو تر څو دغه والټ کنیکټ شي ورسره. نو ډېره ضروري ویډیو دوستانو تر پایه راسره وګورئ. حتما تاسو والټ باید ورسره کنیکټ کړئ ځکه چې د لانچ یا لیس کېدو کار به هم ډېر ژر ترسره شي او پیل به شي. نو هر څومره کوین چې تاسو ټولولی شئ ژر تر ژره یې ټول کړئ او کاټه ترې واخلئ او کار پکې وکړئ. نو لږ منتظر کېږو تر څو دغه والټ موږ تاسو ته راخلاص شي. دوستانو پورته لږ لوډینګ اخلي، لږ منتظر کېږو. اوس موږ تاسو ته راشي خپل اپشن دوستانو تاسو کتلی شئ دغه به اوس کنیکټ شي. راځو دلته په کنیکټ باندې کلیک اخلو او دغه د فنګر لاک چې کوم دی دغه دوستانو موږ تاسو خلاصوو او لږ شیبه دوستانو کلیک اخلو. دغه انیبل نوټیفیکیشن دی تاسو کتلی شئ ډن. بالکل موږ تاسو والټ چې دی دا هم له دې سره کنیکټ شو دوستانو. نو دا هم ورسره کنیکټ شو. نو تاسو کتلی شئ دوستانو زموږ والټ چې دی هغه به دې سره بالکل کنیکټ شوی. تاسو کتلی شئ بلوم چې دی بلوم سره زموږ کنیکټ شو. را بسئ په دغه براوزر باندې به کلیک واخلئ، کنیکټ باندې به کلیک واخلئ او تاسو ته دلته ټول ټلګرام والټونه ښایي چې تاسو کوم والټونو سره دغه یعنې دغه سره کوم روباټونه کنیکټ کړي دي. مکمل تاسو ته په دغه ځای کې ښایي دوستانو. نو ویډیو نوره نه اوږدوم، دا چې ویډیو اوږده نه شي ویډیو تر همدې ځایه که خوښي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا چې تر بلې ویډیو به بیا راځم تاسو په لوی الله سپارم. ښې شېبې